فرمای اما ان تأتیه طائعا منیبا تائبا بمبادرة منک چې ګوره الله ته را واپس شه. څنګه را واپس شه؟ د الله اطاعت شروع کا، الله ته رجوع وکا، توبه وکاږه او جلدی وکا. او که داسې نه کې او لیسوقک الیه بسلاسل المصائب والامراض، نو ګورې بیا به دې الله ځان ته را واپس کی په مصیبتونو د مرضونو په زنځیرونو کې. انسان چې الله ته را واپس کیږي دوه طریقې دي، یا ښه په سړیتوب په طریقه الله ته را واپس شو، ګناه پرېږده، بس توبه وکاږه، نیکي شروع کا. که داسې نه نو الله خو ځان ته خلک را واپس کوي، خاص کر مسلمانان. نو ګوره بیا به در باندې غمونه او مصیبتونه او پریشانۍ راولي او د هغې په وجه به بیا مجبوراً ستا په ژوند کې تبدیلي راشي، تقوا او نیکي به راشي. نو مصیبت ته انتظار مه کوه، غم او پریشانۍ ته انتظار مه کوه، ښه په خوشحالۍ الله ته را واپس شه چې ستا ټول نظام درست شي او ټیک شي. او د الله نه د هر یو څیز امید ساته، ځکه چې د الله خزانې کمیږي نه. په مخ د ځمکه د کم وخت نه چې انسانان پیدا شوي دي، الله دیندارو خلکو ته سرداري هم ورکړې، نیکبختي هم ورکړې، غلبې هم ورکړې. او د الله هغه خزانې لا تر اوسه پورې قایم او دائم دي. خو شرط والله دا دی چې څوک د الله د دین نصرت او امداد کوي، نو الله به د دې انسان نصرت او امداد کوي. د الله دین په خپل جسم غالب کا، نو الله به تا په ټوله دنیا غالب کی. دا د امتونو د فتح او د شکست په منځ کې راز دی چې چا د الله د دین سره وفا کړې ده، نو الله پاک په دې کائنات کې د الله داسې نعمتونه والله مقرر کړي چې د ټولو زندګۍ سره وفا کوي. د الله دین په ځان غالب کړی دی، نو په ټوله دنیا دا غالب شوی دی. او د الله د دین نصرت او امداد یې کړی دی، نو الله د ده نصرت او امداد کړی دی.